پای کې یو سټال د ملاکنډ ډیویژن په نوم باندې هم لګېدلی چې پای کې د ملاکنډ ډیویژن مختلف شیونه چې کوم دی هغه پراته دي. ملاکنډ ډیویژن حوالې سره عبدالرحمن بھائی السلام علیکم. زه زما نوم عبدالرحمن دی او موږ سټال چې کوم لګولې د ملاکنډ ډیویژن موږ سټال لګولې. ملاکنډ ډیویژن یو غټه علاقه ده چې په هغې کې تقریبا 8-9 ضلعې دي. هغه ضلعو کې اپر دیر، لور دیر، سوات، چترال وغیره دا ټوټل چې یو ځای شي دا هغه چې کوم دی یو کمباین ملاکنډ ډیویژن جوړوي. نو په ملاکنډ ډیویژن کې چې کوم زیات مشهور دي نو هغه موږ سره امرسي دي، دغسې کورني غونځاخي شو، اپر دیر یا دغسې چترال طرف ته چې کوم دی دا ډرای فروټس دي څونه هم دي هغه مشهور دي. دغسې موږ سره د پلې مالټې مشهورې دي. د دیر ټوپۍ چې کوم ده یا د دیر چاکوان شو هغه هم سره ډېر زیات مشهور دي. تاسو دې باره کې څه خیال لرئ چې داسې ایونټس ولې کول پکار دي، داسې کلچر سټال ولې لګول پکار ده؟ داسې ایونټ موږ ته ځکه پکار دي چې زموږ کوم نیو جنریشن دی هغو ته هم زموږ د کوم پریویس کوم ټایم زموږ مشرانو تېر کړی هغه چې څونه هم څه دي هغه موږ را تازه شي. نو چې کوم نیو جنریشن وي هغو نه چې د خپل کلچر د خپل ثقافت دا هېر نه شي. نو په دې وجه موږ له داسې قسم سټال پکار دي چې موږ ته دا هر څه ریمایند شي چې زموږ پلار نیکه هغوی څه روایات وو.